بدکارونه خو خصلت د مشرکانو دی. الله فرمایي چې اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، منځ کوئ د مشرکانو نه مه کیږئ. معلومیږي دا چې منځ نه کول خصلت مشرکانه دی، او منځ کول او بیا بد نه پرېښودل نو بیا منځ نه شو. کعبې نه رالی یو سړی حج ته تلو نو چاله په سود پیسې ورکړي، چې حج نه راغی هغه سړي ولا خپلې پیسې ورکولې ویل یاره اوس خو حاجي شوې، ورته ویل دې سره د حج څه کار؟ نو زه ورپسې په جرګه بوتلم. ما ته ویل ملا صاحب په ارام کښېنه، دا د کاروبار خبرې دي، دې کې د ملیانو څه کار دی؟ پیسې راوړاوې سړي. نو ما ورته نور څه نه وی، خو یو دوه شعره مې ورته ووی چې بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد، بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد، چی بیرون خانہ کردی کہ درون خانہ آئی، چی بیرون خانہ کردی. وی د کعبه طواف تلاړم، آواز را تو شو چې بار دې س دنیا پلی تکړه چې اوس لا حرم تراله، بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، کہ مرا خراب کر دی. وی پزمکا می چې سجده وکړه د ازمکه راته आवाज چې زه دې پلی تکړم چې دا درې یا کارای سجدې په ما لګای، زمکه راته وی چې زه دې پلی تکړم. زه تاسو ته ایمانی وایم عزیزانو، دا ازمکه نه ده تاسو چې په ګرځئ، دام حس لري، دا ژوندی ده. په قیامت کې به د ازمکم حرکت کې راشي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها، ټول دفاعین چې دی پزمکه کې اب بار رو. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. د مثقال ذره، مثقال ذره دې ته وی لکه د دروازې په دې چوندې کې چې نور لګي، داغه دننه وګورئ د نور ته ذرات ګرځي، داسې په هوا کې ذرات ګرځي، دې ته د مثقال ذره وایي. الله وی د مثقال ذره عمر نیکی او بدی بدی مرانه لاندې باندې نشي، د مثقال ذره. الله اوس دنیا ډېر لري لاړه، ډېر لري. قرآن چې ویلي دي چې سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، په دې ځمکه کې وګرځئ او په دې کائنات کې ریسرچ وکړئ. په دې اصلي عمل چې دی نن جرمني او امریکا کوي لګیا دي. ستا ملک مړه مونږ هم چېرته د سړي زامن یو. اوس که زه ملایم که زه د سړي زوی وی نو ډمې به هم ویلی چې زه د ملا اسلام نه منم. په پاکستان کې دلته یو ډمه د هغې ویلی دي چې د ملا هم اسلام زه نه منم، او د دغې ډمې نکاح مونږ تړلی دی. منی ده کېدای شي که دلته نږدې مړه شوه جنازه به هم زه کوم. اوس په دې دله ملک کې ډمې ته هم دا جرت حاصل شو چې هغه وایي د ملا اسلام زه نه منم، او هغه ډمه ستا د ملک معززینو ته ګډېږي او معززینو ته ګانې کوي او معززینو ته په ټي وي راځي، او ستا د ملک معززین چې دي ورته په ډېر شوق ناست. دا ستاسو ملک، دا زمونږ ملک دی چې د پاکستان دغه هغه پیدایش ورځې ده که د څه بلا ورځې ده، جوړېدو ورځې ده. نه مولیان په جماعتونو کې مونږ کښېنئ چې ختمونه وکوي. خدای پاکستان سخت وخت برقرار لري. مونږ وایي چې په توپه ولا چېرته اوقاف والا دي وریجې مریجې پخ کړي او دا هغه ملک. نن ډمې م راپاسېدې چې زه د ملا اسلام نه منم. خلکو خو وې که نه، معززینو خو وې، لیکن ډمم دا جرت په پاکستان د نواز شریف په حکومت کې پیدا که چې ډمه راپاسي او هغه وایي چې د ملا اسلام زه نه منم. لعنت ته په هغه ملا نه چې دې نه پس بم د نواز شریف د حکومت حمایت کوي. دومره غوندې کار وشي ته د سړي ایکسپلینیشن کال کې
د دې ډېر ایکسپلینیشن کول پکار دي چې زه د مولا اسلام نه منم. د مولا اسلام خو د رسول الله اسلام دی، د مولا اسلام خو قرآن دی، د مولا اسلام خو حدیث دی. که یو سړی دا اعلان وکړي چې زه پاکستان نه منم، نو کنټمپټ اف پاکستان کې جیل ته او جهنم ولا ځای کې، او دم اعلان وکړو چې زه د خدای اسلام نه منم او قرآن نه منم، تر اوسه پورې د هغې ایکسپلینیشن ولې نه دی کال شوی. نن ستا دا ملک شو او په دې وطن کې تاسو اوسېږئ. اوس هم بیا پرتوغاښونه سست کړي دي. ته پوه شي په خبره؟ پرتوغاښونه هم سست کړي دي چې خدای بیا د الیکشن اعلان وکړي. چا یو د سړي مور چې دویم میړه وکړي هغې ته څه وایي؟ ټول وایي پلندر. نو مونږ بیا ځان له نور پلندران خوښ کړي دي او پرتوغاښونه هم سست کړي دي. یو وایي زه به دا پلندر ودروم، بل وایي زه به دا پلندر ودروم، بل وایي زه به دا پلندر. همدغه خره دي کتې بیا بدلېږي او په بل روپ کې. دا ستا وطن دی یا دا قوم دی؟ په کومو سړکونو چې د شاهانو رهګذر دی، په صدر کې وګوره، په مال روډ او فورډ روډ او صدر روډ باندې چې د ښځو د رړو ګډو رهګذر دی، میاشت کې په 2 ځله فری میکس اچولی کېږي. او په کومو سړکونو چې مونږ غوندې کوڅه ډبو رهګذر دی، 24 ګنټې په څښا اوبو کې ځي راځي. هغې نه بعد هم دا دلق قوم به د دې خلکو نامه قسم په خدای دی چې زه د دوی ښځې او لوڼ هم پرېم. د هغه دوس او بې غیرت خلک ما چې ویلې مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ ویلیو چې لاہوریو تم بے دین ہو اور بے دین مجھے ہیرا منڈی کے کنجریوں کے بچے نظر آتے ہیں. تم ہیرا منڈی کے کنجریوں کے بچے اور تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں. افغانی سے ورته وی چې قبر آگ کی تندوریں څنګه دی؟ ول راځه ټانګه کې کېنولو او د لاهور دیرې ته بوتلو او په دې مخې ورته لاس والو ویلو ګوره اوس دې دیرې ته. افغانی سے په 2 لکه خلکو کې قرآن وخړو چې دیرې ته مې وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوت. ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي. جنت ما غوندې کوڅه ډب امام چې دی په قبر دعا وکړي چې خدای پاک یې وواړه اته واړه جنت ورکړي. مونږ غوندې کوڅه ډب ورته دا دې دلیل اته واړه جنت ورکړي خدای پاک. دا د سپي په مرګ مري، د سپي په مرګ، د دې مرګ هم د سپو په شان. نو عزیزانو صراط مستقیم تھرو آؤٹ قوم پریخی دی. نو الله دا قوم پریخ دسی پریخی ای چې د ځان تماشې به وکړي، تماشې به د ځان وکړي. الله او دا غلار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا او دا غلار اغا دی پریخی دا. نو خدای ته پریخی. نن مونږ لګیایو مونږه په ګډو وډو سره. زه اسلام د غلام اسحاق او د نواز شریف نه غواړم. زه غلط کار کوم. پیغمبرانو چې کومه لار او طریقه وه د اسلام په ملک کې د راوستو هغه لار مونږ پرېښې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول اسلام چرته راوستی و؟ په خپل کور کې. د غار حرا نه چې راغی نو اول اسلام یې په خپل کور کې راوستی و. بی بی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها اول مسلمانه کړې دا وه. پیغمبر د اسلام ابتدا اول د خپل کور نه کړې و او د خپلې بیبي نه یې کړې. نن زما ښځه د چیلۍ په شان په یو پوله منډې وایي، لور مې په بله پوله منډې وایي، زوی مې په بله پوله منډې وایي، او زه اوازونه کوم چې اسلام راوله کنه نواز شریفه پلانې راوله. په دې تاسو دوکه کوم. پیغمبر ته پکارو چې زمانه د نبوت کې نبوت په کومه ورځ په غار حرا کې ملاو شو، قیصر و کسرا نه مطالبه کړې وه چې اسلام راوله په ملک. هغه د قیصر و کسرا نه مطالبه د اسلام نه وه کړې، هغه اسلام ابتدا د کور نه. اول اسلام په کورونو کې راولئ، په کورونو کې. نن زمون کورونه چې دي هغه د بېدینۍ اډې دي، د الله د دشمنۍ اډې دي، د جناب محمد رسول الله د دشمنۍ اډې دي زمون کورونه. ناول اسلام به په کور کې راولي، هغې نه وروستو به اسلام بیا په ملک کې راځي. نن زمون کورونه تباه دي. په کم کور کې چې شپه ورځ دبلې او باجې غږیږي، په کم کور کې هغه کورونو کې اسلام. مسله خدا ده. اوس اهدنا الصراط المستقیم ټکی د منځونو نه وباسئ. دا مه وایئ خدای ته، ځکه چې دروغ وایي. پیغمبر فرمایلی دي چې لا یجتمع امتی علی الضلاله فإن اجتمعت امتی علی الضلاله
فانا بریء منهم وهم بریئون منی، زما امتیان دی په داسې ځای کې نه را جمع کیږي چې کم ځای کې گمراهی کی، دوپړی غږیږي، باجې غږیږي، ډمې ګډیږي، ډمان ګډیږي وغیرہ. زما امت جواری کیږي، شراب سکلی کیږي، زما امت داسې ځای کې نه را جمع کیږي. فإن اجتمعت امتی علی الضلالة، که زما امت په داسې مجلس کې را جمع شو نو فانا بریئون منی وهم، دوی زمانه بیزار دی او زه د دوی نه بیزار. دا زما امت نه دی. اوس به ځان ته وګورئ، ماما زبم ځان ته ګورم، تاسو هم ځان ته وګورئ چې زمونږ هره شپه ټول کور دمتوب ته را جمعی کني، نو چې هره شپه هر یو کور ټوله شپه په دمتوب تیری، پیغمبر وی زه خو در نه بیزار. الله دې امان را چې پیغمبر د چا نه بیزار شي نو خدای به مرګري شي. نو الله هم دې قوم نه بیزار دی او پیغمبر هم ته بیزار دی. نو دا قوم مسلمان هم پاتې دی کنه؟ خبره په دې کې ده. 13 جمعه ما ته چاوي مولانا صاحب ته داسې باریکي خبرې روباسي چې اوس مونږ د وس نه باري. مال خبره دې د وس نه بار نه ده، ښځه دې د وس نه بار، هغه ځان سره للای ګرځي. مال خبره دې د وس نه بار نه ده، ښځه دې د وس نه بار. څوک زمانه داسې ده، مال څوک په ځان یې سوره وه، ته ورته خرشه په ځان سوره که او ګرځوی. زه څه وکړم؟ زه ستا دپاره قانون بدل کم، اسلام بدل کم. دا خو د پاکستان د ضیاءالحق شریعت بل نه دی چې پکې وهیڅ هم نه و، ډنډورې غږولې و پکې هیڅ نه، او نغارې غږولې، او کلیر کټ آرډر دی. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ادخلوا فی السلم کافة، چې اسلام نو ملی نو په ټول اسلام کې بنه نوځي، ټول داسې بنه چې کوم شی ستا طبیعت مني هغه اسلام دی، چې ستا طبیعت نه مني هغه اسلام. اوس خپه نه شي، منزل هم تشریف راوړی دی، ستاسو ډېره مهرباني ده. اوس ستا طبیعت دا نه مني چې زه دا ګیره پرېږدم. او پیغمبر ویلی دی چې اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، اعفوا اللحى، ګیرې پرېږدئ، پیغمبر ویلی. او مونږ ته تاسو هسې ټریو کوئ، دا ګیر خریلي کور ته چې لاړ شي ښځو ته وایي چې زه لږه ګیره پرېږدم، ګیره پرېږدم. دا څه کوې؟ دې عمر ته دې وګورو ګیرې، یعنې دا ګیره پرېښو د بوډاګانو که بوډا خدای کور وانکه چې ګیره پرېږدي، چې په بوډاتوب ګیره پرېږدي وایم چې دا سر مې ترې غوڅ کړی، ځکه چې هغه خو د بدې ورځې د منګو پرېوتو کوزې را ډکوي، هر شی په ځوانۍ کې خوند. کومو ځوانانو چې ګیرې پرېښي دي تاسو وګورئ څومره ښکلي څومره ښه ښکاري. اوس پیغمبر ویلي دي، نو پیغمبر د مینې تقاضا څه ده؟ د مینې تقاضا یې دا ده. یو صحابي راغی پیغمبر په مجلس، و یا رسول الله داسې عمل راته وښیه چې زه په جنت ته لاړ شم او تا سره په جنت کې نږدې اوسېږم. نو دی ورته څه وایي؟ پیغمبر ورته وایي چې 5 منځونه کوه او فاستقم، په دې قائم اوسه. دا سړی روان وی والله لا ازید علی هذا ولا انقص، په خدای مې دې قسمی که په دې 5 منځونو نه څه زیات کم او نه پکې کم، نفلونه هم پکې کم. د پیغمبر الفاظ دا و چې 5 منځونه کوه، ده تې نور هر څه وویست، چې ده وایي چې 5 کوه والله که نه تې زیات کم او نه تې څه کم. پیغمبر صحابه ته وایي چې دی په دې خپلې وینا کې دومره صادق دی، که څوک وایي چې ما په دنیا کې جنتي سړی وکتی نو د ده شکل ته دا عالم مینه دې ته وایي. یو صحابي راغی، حدیث واورېدو چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الطیب والدباء، پیغمبر خوشبوئی سره محبت ډیر زیاتو، والدباء او د کدو سره، کدوی ډیر خو کله کله به کور والاو سره کار کولو، کدوی پرې کولو نری نری ده جی دا نری ولې پرې کوي؟ و یوازې مونږ خو نه یو، خو چې لږه خوروام پکې وکړو نو څه به مونږ وخورو، څه به دې ګاونډ کې لږ ګاونډیانو له. صحابي وایي چې په خدای قسم چې زما د محبوب کدو خوښو چې زاړو بل شی ونه خور، په ټول عمر کې بل شی ونه خور سوا د کدو. د عشق دا عالم
عزیزانو پیغمبر ویلی دي چې دا کارو خزه درته وای زمانه درته وای وخت درته وای معاشره درته وای چې نه مړه کله وای ځان ته وګوره د دې خاطر بیا څومره دی خاطر ګیره دې پرېښو سپین پکې ولګېد او مړ شو پیغمبر فرمایي چې ان الله یستحیی من ذی الشیب المسلم الله وی چې سپینګیره به زه په قیامت کې دوزخ ته لېږم نو ماله به د دې سپینو ډکو نه حیا راځي خدای وی زه به ترې حیا دا د پیغمبر فرمان یو صحابي مړ کېږي ګیره لا توره ده سپینه شوې نه ده یا الله دا حدیث یې اورېدلی دی وصیت یې وکړو چې زه مړ شم زما دا ګیره په وړو سپینه کې هغه وخت کې خو دغه نه خدای ته وګوره د غریبانو ښځې ګورم چې دا نوکونه یې سره کړي زه خو دوکان کې ناست یم کله کله راشي سودا له چې لاس بورکې نه راوباسي نوکونه یې سري سپېره غوندي څه ویلی نه شم لپسټک ښځو سره بل کار حدیث کې راځي چې ښځه د پختای نه پیدا ده پختای کوک که یې نیغی ماتیږي او که یې نه نیغی کاږه ده نو پیغمبر دروغ ویلم جایز کړي دي چې ښځې سره که دروغ دی ما له لپسټک راوړه او سرخي راوړه دا وایم بلکل ځوانان دي راغوښتي دي کراچۍ همداسې به راشي چې ته به څوارلسو کال په دې دوکه کوه را دوکه کوه زمونږ ښځې خو زمونږ یو استاد و الله دې وبخي سهار سبق ته راغی خاندي خاندي مونږ یې چې څه سبق یې نه شو ویلی مونږ یې څه چل دی ویل کور کې را سره هره ورځ جنګ و ایله نن ته مال څه وی چې سهار به مدرسې ته راتلمه راته به وی چې راځې لږه دنداسه راوړه وی زه به چې تلم دومره به ستړی وم چې رانه به هیر چې دنداسه والم چې کور ته به لاړم په جنګ به واوړېدم چې دنداسه دې رانه وړه وی نن یې راته وی چې که نن دې رانه وړه نو خدای راستي که رانه کور ته راشه وی ما ورته ویل چې ښځې خبره واوره قرآن مې راواغسته چې په دې قرآن مې دې قسمي چې زما بغیر د سرو شونډو نه م خوښه نو ځان ولې په عذابې او تکلیف کې چې دومره به یې مږې رامږې مږې رامږې بغیر د دنداسې نه مې م خوښه ویل هغې مو خندل ما مو خندل چې بېغمه شومه دغسې چل ور سره خدایم سټه وباسه کوئ چې بې دنداسې نه مې خوښه وایه ته پوه شوې رښتیا درته یم زمونږ یو اشنا و چېرته یو شعر یې ما نه اورېدلی ما ته ویې د لوی غم نه دی خلاص مال څه نه ویل کور والاو راته وی چې یو کپړه راوتې ده ماواله نوم یې ده څه نوم یې ده ماواخله نو زمونږ ښځې چې بجاز ته وایي چې هغه ماواخله راواله یوخو 15 روپۍ نشته ما واخله وی ښځې راته وی چې ما واخله کپړه راوړ وی ما ورته وی چې ښځې دا نن دې څنګه جامې وی راته وی چې زړې وی ورته مې وی چې ځان دې زړو جامو کې جوړ کړه لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه په دې زړو جامو کې ښځې داسې ښکاري لکه په وران کلي کې د ګلونو باغ نن خو ما ته داسې ښکاري ویلې د ډېرې مینې نه راغاړې وته ویل مال چې مبارک شه او ترې راووتم ویل د لوی غم نه په دې یو شعر خلاص نن د سړو نه د باګړو دلګان دي ښځو د باګړو چشمې به ښځې تعالی کمې چشمې ریبین د ریبین چشمو قیمت ورشي پښتنه په حیات آباد کې په 2000 په 3000 په 4000 ریبین چشمې دا ښځو چې کمې په سترګو کړي دي دا ریبین دي دا زمونږ په سترګو خو د 200-300 روپو چشمې دي که په د نظر دي دا ریبین د هغې کې 3 قسمه رنګونه دا په 2-3 روپۍ کې نن قوم تباه دی د ښځو د لاسه او د جینکو د لاسه تباه دی انټرنیشنل سکول دی په اسلام آباد کې انټرنیشنل ورشئ په دې خبر اخبار کې چې کوم مغزین راځي تاسو وګورئ چې هلکانو جینکو ته سال جوړ کړی دی ښځو راته ټلیفونونه وکړه چې دا اخبار چې موږ لونه ګوري خو تباه شي دا اخبارات دي ستا د ملک اول دا بیان راکړه هغه چټ تاسو وطن دی ما درته وی چې بیا منځونو لره نه شي دلته دا وګورئ دا غډمې فوټو دی او دا بیان دی بیان څه دی اسلام میں حلوہ کھانا فرض تو نہیں پھر یہ مولوی حلوہ کیوں اڑاتے ہیں مولویوں سے ڈرتی ہوں نہ ان کا اسلام مانتی ہوں پلانا ہے روزی کمانا اسلام میں منع نہیں ہے اور دډمې کار صحیح درته پته ده وای که زه دا کار کوم نو روټۍ ګټل پې منع نه دي دا کېده مولانا دا حکومت خانه خرابې که مانه تپوس وکړي که نه تاسو پوه شوئ نو عزیزانو خبره دا ده چې
ټول زبانی جمع خرج کو نرا کې اسلام شتا نرا کې ایمان شتا ایمان لفظ ترجمه زده کوي لفظ مونږ ټول ځان ته ایماندار وایو ایمان لفظ ترجمه دا تصدیق ما جاء به النبی پیغمبر چې کم شی د خدای نه راوړی دی او په کم شي راغلی دی د هغې یقین کول په هغې عمل کول دې ته ایمان وایي چې د چا یقین او عمل پې نه هغې کې ایمان نشته نو اهدنا الصراط المستقیم په ځای پاتې دی نور خیر غواړئ په خدای قسم په خدای قسم چې ما کوم اولیاء او بزرگان لیدلی دي ما ته وی بچیا چغې ډېرې مه وه مرای مستړې کوه دا دې وخت کې چې څومره مړه کېږي په کټ کې لا په کور کې پراته او په جهنم کې داخلي زمونږ به دا حالي زمونږ به دا حش په داسې ملک کې اوسېږو داسې خلقو سره م واسطه ده داسې خلقو سره م روان تاسو زما په دې خبره پوه شئ که تاسو خیال وکړئ په دې ملک کې یو لوی غوبل جوړ دی چې په هندوستان کې بابری مسجد چې دی هغه هندوانو شهید کړی خلق خو جوش کی دي زما ذهن کې یو بنیادی خبره ده چې یو مکان دی یو مکین دی مکان خو پیژنئ دکان شو جماعت شو دا اوس مکان یو مکین دی مکین هغه شي ته وایي چې کوم په مکان کې اوسېږي همیشه د پاره په مکان چې پیره ولاړی نو هغه پیره حفاظت د مکان نه کوي ځکه مکان عبارت ته د دیوالونو نه دروازو نه ځمکې نه وغیره هغه پیره چې ده هغه حفاظت د مکین کوي چې کوم په دې مکان کې اوسي که هغه مکین د هغه مکان نه وځي بیا به په دې مکان چریم پیره ونه دري تاسو صدر ته لاړ شئ په صدر کې یو بینک دی چې هغې ته سټیټ بینک وایي په هغه سټیټ بینک کې د دې ټولې صوبې دولت پروت دی او پیره پې د پولیس ولاړه اوس دا پیره د پولیس چې دا د سټیټ بینک د دې دیوالونو حفاظت کوي او کنه د سټیټ بینک کې چې کوم دولت پروت دی د هغې حفاظت کوي تاسو وایي اوس به ښه پوهېږئ په دې خبره که دې سټیټ بینک د کمرو نه هغه دولت اوځي نو بیا به پې پولیس پیره ورکړي عزیزانو خبره اوږدوم نه جماعت یو مکان دی او د دې مکان مکین چې دی هغه قرآن دی نو حفاظت په مسلمان باندې ضروري د دې جماعت د دیوالونو ډیر دی او که د دې قرآن ډیر دی بیا د قرآن کریم یو الفاظ دی کتابت دی نقش دی یو په هغې لیکلو کې احکامات دي اوس د مسلمان قوم د پاره حفاظت او عمل او دین او ایمان هغه د قرآن د احکام په کار دی او که د قرآن د کتابت په کار دی عزیزانو مونږ په یو داسې بدبخته دنیا کې او بدبخت ملک کې پیدا یو چې د قرآن کریم احکام چې دي هغه خو په مسلمان دنیا کې خپو لاندې پایمالیږي لګیا خپو لاندې د قرآن احکامو ته څوک نږدې نه راځي عمل پې نه کوي دستور العمل نه جوړي او هندوستان کې جماعت هندوانو وران کړی دی په هغې لوی غوبل جوړ دی زه دا پوهېږم چې جماعت ورانول دومره ګناه نه ده جماعت له چې کوم احکامات او قانون راغلی دی هغه مسلمان درگذر کول چې دی عظیمه ګناه دا ده بیا د هندوستان بدل ته دلته په لارو کوڅو کې مونږ حالو 45 کاله وشو د یو کشمیر خبره ده د یو کشمیر په 45 کاله کې دی حکومتونو د یو کشمیر مسله حل نه کړه هغه د مردار اډوکې په منځ کې پروت دی تر اوسه هندو سره دا فیصله ونه کړې شوه چې دا ستا دی او که دا زما دی عزیزانو د مسلمان ملک حکمران هغه دا خلق نه دي نه دا خلق د مسلمان ملک د حکمرانۍ اهل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې قیصر و کسرا ته خط لیکي دا ورته نه وایي چې ماله غنم راولېږه ماله جوار راولېږه دا ورته نه وایي ورته لیکي چې دا خط د محمد ابن عبدالله د طرفه دی
او زه پیغمبرم تاسو راشي او مسلمانان شي. سلیمان علیہ السلام بلقیس بادشاہ ته خط لیکي، دا ورته نه وایي چې ته د شهر سبا بادشاہ مال غله راکاو، مال دا راکاو، مال امداد راکاو، پلانې راکاو، جازونه راکاو، دا ورته نه لیکي. دا ورته لیکي چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. انه من سلیمان، دا خط د سلیمان د طرفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علی واتونی مسلمین. راشو مسلمان شه، تما خپل علوم مکوا، زور ازمایی مکوا، راشو مسلمان شه. په دې یو خط بلقیس بادشاہ د 12 جنگی جرنیلانو بادشاہ وا او هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگی فوجو. بلقیس را روانه شو او سلیمان علیہ السلام سره کېناستا، ورته وی چې قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. ما دا دومره مده چې د غیر الله عبادت کړو په ځان می ظلم کړو، اوس می په سلیمان پتا ایمان راوړو، خو لله رب العالمین خدای د پاره می در باندې ایمان راوړو. د مسلمان بادشاہ عزیزانو کار دای. نن تاسو چې کوم مسلمان بادشاہان په کرسو په تختونو کې نولې دي، څوک ته نوکرای غواړي، او څوک ته جوار غواړي، او څوک ته ټیپر غواړي، او څوک ته مولای غواړي، او څوک ته سترباټینګن غواړي، او څوک ته لارې غواړي، او څوک ته کوسې غواړي، او څوک ته څه غواړي. دا مطالبه پاکستان چره ونه کړی چې دا نواز شریف او غلام اسحاق چې ناسته دی د خدای په خبر ګوراند کی دی ته پکار دی چې کافر ملکونو ته د اسلام دعوت ورکړي. نو عزیزانو دا یو لوبه ده، مونږه کې د غیر ملکونو په اشاره باندې کی، د غیر ملکونو او لیډرشپ چې مونږ پاکستان کې کم ده هغه مرا کې وخت ګوري او وقت نه فیدالی او لوبې راکې کوي. تاسو خیال راغی؟ نو دا بدبخت قوم دی سو پورې چې د دې خلقو په لاس کې لوبېږي ښه ورځ به نه ګوري. که هندو جومات وران کی دا دومره لویه بده خبره ځکه نه ده چې هندو ستا جومات مني نه، نو که ورانې کو خو ورانې کو. نو ستا دا هایوې سړک چې کراچۍ ته تېرېږي په دې لار تر کوواټه پورې ګورې څومره جوماتونه یې وران کړه. مسلمان چې جماعت وران کی ډیره ګناه ده، او که چې هندي وران کی نو مسلمان که ورانې هغه خیر ده. لاره لویه کو جماعت وران کو، لاره لویه کو جماعت وران کو، دا ورته چا په خوله کې لارې له خو 200 لارې نور هم شته که هغې له وجم پیدا شي، مولیان هم پیدا شي، فتوې هم پیدا. ملا خو هر څه له پیدا شي. قسم په خدای دی چې امام حسین شهید کولم یزید له فتوه مولیانو ورکړې وه چې مړې که. پرون زمونږ دلته بله ورځ دلته جلسه وه د دې وزیر اعلی د دې صوبې وزیر اعلی د سره هم د بابري مسجد غم و، جلسه یې کړې وه، مولیان پکې وو. مولیان وویل چې وروڼو داسې پاک مسلمانان په پاکستان په تاریخ کې نه دي راغلي لکه دا ځکه چې بابري مسجد دپاره یې جلسه وکړه. په ارام کښېنئ، عقل در کې نشته، کله بایسکوپ سره مړه پراته یې، یو کله په لاره مړه پراته یې، یو کله څه سره مړه پراته یې. څه سوچ وکئ، څه عقل وکئ، خدای ته ګورئ. دغه یو لار د دې وخت کې زما په نظر کې، زه په ایمان درته یم بعضې جلسو ته هغه ورځ مې جلسه کې وایي چې زه د یارې راغلی یم. دا داسې بې غیرته قوم دی، بیا سړی بدناموي. دومره لکۍ به در پورې تړي چې جلسې ته رانغی که نه وایغستې داسې. نو د یارې لاړم، خو چې لاړم نو ماله مې پې وګرځو، دا ټول پکې لګیا او پړقېده. مال پاکستان کې تاسو بابري مسجد به اله ګټئ چې په دې پاکستان د محمود غزنوي غوندې سړی پیدا کړي. ٹھیک ده، محمود غزنوي غوندې بادشاہ په پاکستان راولئ، ته بیا ګوره چې د هندوستان څه حال کېږي. چې محمود غزنوي نشته نو په پاکستان کې دا اسرائیل هم راټول کړي دي، په دوی باندې تاسو هندوستان نه بدللی د جومات. پاکستان مال د سړي د زوی حکومت راغلی نه دی، نو هغه به د هندوستان نه بدل څه وایي. تاسو شرطیان وایي چې مونږه توپې او میزایل اخلو په بیه او ورزو په د هندوستان، که دی حکومت پرېښوئ زما په دې مخ تو کوي، دوی به هم نه پرېږدي، دا تیریږي. نو دې وجې نه عزیزانو یو لار ده دې وخت کې د دنیا لارې نه کابو کولی شي، هغه د سرمایهدارو په منځ کې تاویږي راتاویږي، د معتبرو په منځ کې تاویږي راتاویږي. مونږ نه بیزوګان او میلوګان جوړ کړي دي او ګډۍ را ګډۍ په هر طرف یې مونږ ورته ګډېږو.
اوس بیزو میلی ته څه پته لګي چې دا مداري چې ډبډبې غږی چې مانه به کم قسم ګډا علي دا پته لګي. نو دا قوم بیزو میلی دی او دا خلک چې دی مداریان دي چې پار طرفې ګړی. یو لار دا صرف خدای د پاره هغه دا د تبلیغ والا بس دغه یو لار دا چې نه پکې د لیډرۍ شوق شته، نه پکې د دنیا شته، نه پکې حکومت جوړول شته، نه پکې کرسۍ اغستل شته. خو اول ځان مسلمان کی او بیا د بل د مسلمانانو کوشش. زه درته په ایمان وایم زما زامن دي دې ډله کې چې ماسخوتن زه کوټه کې پروت یم دا غزوې خبرې واورم چې امور سره او ورندارو سره او خویندو سره لګیایي او کم تقریر ورته کوي نو د خدای عربونه شکرونه وباس. عربونه چې خدای دا زمانہ ځوان لک او د دین خبرې دا د عقل نه بار. نو عزیزانو په خپل هم دغه لار اختیار کوي او بچی مم چی کوشش کوي په دغه لار کې ولګوي. په خوا به خلکو د لورو د اقبال کولو د لور پسې به ګرځېدی چې چېرته غلطه ونه ګرځي یا سیاس. اوس چې زوی دې د کور وځي کروڑونه فتنې ورپورې ونښي. بایسکوپ نه به بچ کې، که بلیټ نه به بچ کې، ویډیو گیم نه به بچ کې، میوزک سنټر نه به بچ کې، که د ګډېدو نه به بچ کې، که د شرابو نه به بچ کې، که د چرسو نه به بچ کې، څه نه به بچ کې. نو د چا اولاد چې په دې لاره ولګېدو د خدای عرب شکرونه وباس. اوږې دی تږې دی بربند دی خو الله دې د اولاد د فساد نه ساته چې اولاد دې خرابو په ژوندینې جهنم دی. چې هغه عمل چې هغه د زړه نه نه د زړه نه الله پاک پاغې باندې ایس فایده نه مرتب کوي. کدا منز دړه نه نو نو الله په دې هغه فایده نه مرتب کوي چې کومه فایده منز د پاره خدای. کدا حج د زړه نه نو الله پاغې هغه فایده نه مرتب. دا سي تمام نیکي بظاهر والا چې دا هغه نیکو متعلق په زړه کې قصد دا نو چې دا کار زده د پاره کوم چې خدای پې راضي شي پاغې باندې ایس فایده نه مرتب کی. عزیزانو دا منځګزار تاسو وګورئ منځونه هم کوي، غلط کارونه هم کوي، ظلم زیاتې هم کوي، پردی مال هم خوري، پردی پولیم وهي، پردی اوبم لري، پردی فیصلې هم په شفت او په بډو باندې کوي. قرآن وګورئ قرآن ویلی دی چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منس چې دی دا سړی د بدو کارونو نه منی کوي. ته منس کې او بدو کارونو نه منی نشوي نو معلومیږي دا چې دا منس نه دا منس نه ځان دې ستړی